بسم الله الرحمن الرحیم. قوې په دوه ډوله دي، یو ریل فورسز دي او بل فیکټیشیس فورسز دي. ریل فورسز هغه حقیقي قوې دي د کوم له برکته چې پر جسم باندې قوه واردېږي او موږ او تاسې یې مشاهده کوو او په هغه کې تعجیل په وجود راځي. او بل فیکټیشیس فورسز یا کاذبې قوې دي، هغه قوې دي چې احساس یې موږ کولی شو ولې په حقیقت کې شتون ونه لري. څنګه احساس یې کولی شو شتون ونه لري؟ راسئ دلته مثال ته. که چېرې یو موټر په مستقیم الخط باندې روان وي، نو خو دا معنا لري چې دلته فی الحال کوم تعجیل شتون نه لري، یعنې په مستقیم الخط یو ناوخته حرکت باندې روان دی. اوس که چېرې د دغه ثابتې چټکتیا سره موټر غواړي خپل رخ، خپل جهت، خپل ډایرکشن ته تغییر ورکړي، نو خو کاټېږي، سټرینګ راکاټوي. په دې ځای کې دا ډرایور چې پر دا سیټ باندې ناست دی، لکه په دا انځور کې چې ښکاري، دا نفر دلته په دا سیټ باندې ناست دی، چون موټر دلته چپه طرف ته راکاټېږي، نو دا نفر داسې احساس کوي لکه دی چې د راسته طرف و خواته یو څوک یې کشوي یا راپورې وال کېږي. دا خو د نیوټن د اول قانون پر اساس باندې د جهت انرشیا موږ ته راشي، د جهت عدالت. د جهت عدالت دې ته ویل کېږي چې موږ او تاسو همیشه پر یو مستقیم جهت باندې موجه یو د حرکت په حال کې. که چیرې غواړو د خپل جهت ته تغییر ورکړو، باید دلته یو باندنۍ قوه عمل را باندې وکړي تر څو زموږ جهت ته تغییر ورکړي. اتومات ډول په خپل سر سره موږ او تاسو جهت ته تغییر نشو ورکولی. باید یو قوه موجوده وي، ایکسټرنل فورس باید وارد شي باندې، یو بیرونی اجنبي جسم باید دلته یو قوه وارده کړي تر څو زموږ او تاسو ډایرکشن ته تغییر ورکړي. په دې ځای کې نو د باندنۍ قوه څه شي ده چې پر دغه جسم باندې واردېږي او د ده وجهت ته تغییر ورکوي، هغه د ټایر او د سړک ترمنځ د اصطکاک قوه ده چې واردېږي او دغه موټر ته تغییر ورکوي د جهت له پلوه. نفر چې کله دلته ناست په حقیقت کې خدای هم د موټر سره دغسې څرخي، یا په بل عبارت چې موټر دلته درلودونکی د دایروي حرکت دی، نظر یو مرکزي نقطې ته د شعاع په عین شعاع سره دی دلته تغییر مکان کوي، یا لکه د دایرې پر قوس چې راګرځي. خو دا معنا لري چې جذب المرکز تعجیل یې ودرلودی، یعنی جذب المرکز قوه شتون لري چې دی راکشوي، او په حقیقت کې خو هم د جذب المرکز قوه شته، خو هغه د موږ او تاسو ته معلومیږي خو راکاټ یې کوي. لیکن دا نفر داسې احساس کوي لکه د باندې خوا چې یو بل یا مقناطیس یا نفر یا یو رسی یا جسم چې زه نیولې ما راکشوي مې ودې خواته. نو ځکه د دغه راسته طرف دروازې سره د یو څه داسې د قوې احساس کوي چې دغه د راسته طرف دروازې ته زه یو څه ورکږېږم او قوه په واردوم. په حقیقت کې دې خواته هیڅ قوه شتون نه لري، خو دا د نفر احساس دی چې دی دې خواته راکشوي. فیکټیشیس فورس، کاذبه قوه دلته په وجود راځي او نوموړی نفر راکشوي. د داسې د احساس کې چې ما کشوي، هغه په حقیقت کې د جهت انرشیا ده چې بیا د نفر چون په سیټ باندې ناست دی، د ده او د سیټ ترمنځ یو اصطکاک شتون لري، د هغه له برکته څخه دی هم د سیټ سره یو ځای په همدغه رخ باندې موجه کېږي او درلودونکی د جذب المرکز تعجیل کېږي. دې ته موږ او تاسو سنټریفیوګل فورس یا فرار المرکز قوه وایو. یو بل ښه مثال یې داسې دی لکه دوه نفره چې سره ولاړ دي پر یو څرخېدونکي زنګو باندې، چې دا څرخېدونکی زنګو راسته طرف ته داسې د ساعت تقریبا موافق څرخي. که چیرې یو نفر په دې ځای کې یو توپ وغورځي خپل مقابل نفر ته، یو نفر دی دلته خپل ملګري ته دلته یو توپ وغورځي، فرض مثال دلته ته لیکل دي یو، معنا ته یې ده په ټي صفر نقطه کښې، او دا ستا دوست ملګری دی مخامخ درته ولاړ دی مقابل په مستقیمه کرښه باندې، هغه هم په ټي صفر موقعیت کښې، معنا د زمان هغه اولی حالت دی. وخت چې دا جسم چون حرکت کوي، د تاسو چې په ولاړ یاست د پلیټفارم یا د ویل، دا چون حرکت کوي د ساعت تقریبا موافق، چې دا دی تا ته درغورځي، د هغه وخت چې دی درغورځي خو لږ څه دی دغه زنګو هم تغییر کوي. په دې وخت کې د مقابل نفر داسې احساس کوي لکه دا ګین چې تا ور وغورځوي، البته دلته یو قوه په وارده سول او ګین ته یې انحنا ورکړل، یعنې یو دایروي حرکت یې ورکړي لکه په دې انځور کې چې ښکاري.
دا جسم ورغورځوي لیکن هغه داسې ګین داسې حرکت کوي دا بلې خواته ځینې ولاړ وي. تاسې خپل دغه یو څه فکر در سره وکړئ یو نفر دی ګین ورغورځوي هغه چون حرکت یې وکړي د جسم د پلیټ فارم چې موږ او تاسې په ولاړ وي نو دی داسې فکر کوي چې دا ګین په منحني ډول هاخوا ته ولاړ وي حالانکې هغه ګین سیده تللی دی په مستقیمه کرښه باندې لیکن ده تغییر مکان کړی دی دی په نن انرشیل فریم کې دی دی په غیر عدالتي ماخذي چوکاټ کې دی. اوس به راشو ریزسټیو فورس ته د مقاومت قوې ته. د مقاومت قوه څه معنا لري؟ که چیرې یو جسم په فلوید یا سیلان لرونکي محیط کښې په حرکت کښې وي نو دا معنا لري چې دا جسم دلته د سیلان لرونکو موادو سره په ټکر کښې راځي تصادم کښې راځي. موږ او تاسو یو په روان پر سړک باندې روان دا معنا لري چې دغه د مځکې سطحه خو ټول درلودونکې د اټموسفیر ده د غازاتو ده د غازاتو مالیکولونه شته د هوا ذرات شته هغه هر ګړۍ هره لحظه موږ او تاسې د هغو سره په ټکر کې چون مکمل هوا خود یو فلوید یو سیلان شو د دغه سیلان سره موږ او تاسو همیشه په ټکر کې یو وخت چې درلودونکې د سرعت او اوس په دغه د هوا مالیکولونه چون ستا سره په ټکر کې راځي په تصادم کې راځي نو خو یعنی ستا د حرکت په مقابل کې دلته یو قوه واردوي ستا د سطحې سره هر وخت هر زمان چون ته په حرکت کې د هوا مالیکولات ټکر کوي تصادم کوي یو قوه په وجود راځي دغه قوه موږ څنګه تعبیرولای شو؟ یا د ریزسټیو فورس ویل کېږي یا د مقاومت قوه یا د مانع قوه په دوه ډوله موږ او تاسې دا تعبیرولای شو یا په بل عبارت دوه موډل ورته تشکیلولای شو یو د سمال پارټیکلز موډل دی بل د لارج پارټیکلز موډل دی. سمال پارټیکلز کوچني کوچني ذرات دي د هغو لپاره موږ او تاسې څنګه ریزسټیو فورس یا د مقاومت قوه ډیزاینولای شو او بل لارج پارټیکلز چې د جسامت له پلوه غټ وي د هغو لپاره بیا څنګه ریزسټیو فورس یا د مقاومت قوه په سیلان لرونکي موادو کې ډیزاینولای شو. دا هر یو درلودونکي خپل د فارمول دی نو راځه هر یو به تدریجا سره مطالعه کړو. اول model for the magnitude of resistive force is د مقاومت د قوې د پاره د magnitude یا د عددي مقدار موډل عبارت دی له اول حالت کچيري د جسم د سپیډ چټکتیا سره د مستقیمه اړیکه ولري یعنی دا معنا لري چې resistive force او سرعت په یو چند کې سره مساوي کیږي د هغو دپاره جلا فارمول دی جلا موډل دی او که is related to the square of the speed او که د سرعت د مربع سره بیا دی معادل کیږي په دغه وخت کې بیا دی درلودونکي د بل د کوم resistive force فارمول دی. د مقاومت قوه په دې ځای کې په سپیډ یا چټکتیا پورې اړه ودرلوده که چیرې ذرات کوچني وه نظر فلوید یا سیلان لرونکي موادو ته د resistive force یو چند راځي او که چیرې اجسام غټ وه د جسامت له پلوه د هغو resistive force د معنی قوه بیا په مربع سره مساوي کیږي. څنګه په مربع سره مساوي کیږي اوس به راشو. کوچني ذرات لکه د هوا یا د دوړو ذرات ډسټ پارټیکلز د دوړو یا د خاورو هغه ذرات کوچني کوچني دي او غټ اجسام لکه یو نفر چې په طیارې څخه راغورځي معنا یعنې دی په د هوا کښې رارویږي نو په هوا کښې چې رارویږي لاندې د مځکې د خواته نو خو دا معنا لري چې د مځکې د هوا د مالیکولونو سره دی په هر وخت کې په ټکر او تصادم کې دی د هوا د مالیکولو د خوا څخه هم پر ده باندې قوه واردېږي دغه resistive force بیا مساوي دی د نفر د سرعت د مربع سره. یو جسم فرض مثال یو مردکه ده یو مرۍ ده موږ او تاسې په یو بیکر یا یو ویسل یا هم یو پایپ دی چې شفاف دی د اوبو څخه ډک یا د نورو مایعاتو څخه ډک دی ورغورځوئ پرتابوئ خو دې دا جسم روان دی لاندې خواته د سرعت وکتور هم دا دی لاندې خواته دی درلودونکی د وزن د مرکبې دی چې ام جی ورته ویل کېږي یا ګراویټیشنل فورس هغه هم لاندې خواته موجه ده د ده په مقابل کښې resistive force په وجود راځي د ده په مقابل کښې د معنی قوه په وجود راځي.
یو بل شی په یاد لري چې دلته د اوبو په شتون کښې چې موږ او تاسې فرضاً اوبو ته ورغوټه کېږو، د اوبو له خوا څخه یو صعودي قوه چې لوړې خوا ته موجه ده هغه هم پر دا جسم باندې عمل کوي، خو هغه ته موږ او تاسې اوس نه ځو، هغه بیا په فلویډ میخانیک کې وایو. دلته یو ريزسټیو فورس په وجود راځي لوړې خواته او دا جسم چون لاندې روان دی د وی یعنی سرعت مرکبه لري او هغه هم لاندې خواته موجه ده او خود جسم وزن هم لري چې هغه ام جی دی لاندې خواته دی. د ام جی په مقابل کې یو بل قوه په وجود راځي چې عبارت د ريزسټیو فورس څخه دی. او اوس به د قوه مجموعه به د وای پر محور پیدا کو. د دې د مخه چې د قوه مجموعه د وای پر محور پیدا کو دا خود ريزسټیو فورس په دې ځای کې د موانع قوه مستقیمه اړیکه د سرعت سره لري. یعنی هر څومره چې د جسم سرعت زیاتیږي هغومره دغه آر یا ريزسټیو فورس ورته زیاتیږي او که سرعت یې کمیږي ريزسټیو فورس هم ورسره کمیږي. ريزسټیو فورس مستقیمه اړیکه د سرعت سره لري. هغه وخت په مساوات اوړي کله چې یو ثابت کمیت په علاوه سي او ثابت کمیت همیشه نظر د جسم و نوعیت او د شیپ او د سایز او د جسامت د فرق کوي او بل په نوع د هغه فلویډ یا سیلان هم فرق کوي. نو بی یو کانستانت عدد دی چې دا وخت موږ تاسو ريزسټیو فورس مساوي کوو په بی ضرب وی سره. منفي ځکه نیسو چې همیشه د جسم د سرعت په مقابل کې دا ريزسټیو فورس په وجود راځي. د بی یا د جې ثابت یونټس یا واحدات چې دي هغه کیلوګرام پر سکند دي یا هم نیوټن ضرب سکند پر متر. اوس به د قوه مجموعه دلته د وای پر محور باندې لاس ته راوړو. د قوه مجموعه د وای پر محور مساوي کیږي نو خو چون پارټیکل انډر نیټ فورس دی په حرکت کښې دی او هغه هم د مځکې جاذبوي تعجیل دی چې د په حرکت کې راوستی دی نو لیکو چې د قوه مجموعه د وای پر بعد مساوي کیږي کتله ضرب تعجیل. په دې ځای کې دوه نوع قوې په وجود راځي. یو خو ريزسټیو فورس لوړې خواته دی بل د جسم وزن دی لاندې خواته دی. ريزسټیو فورس به دا دی منفي بی وی ولیکو بل د جسم وزن دی ام جی مثبت مساوي کیږي چون دی روان لاندې خواته دی نو وکتور چې لاندې خواته موږ او تاسې دلته مثبت فرض کړی وو هغه به ورسره مثبت ام ای ولیکو چون حرکت لور یې لاندې خواته دی نو ځکه د لاندې خوا وکتورونه به مثبت او لوړې خوا وکتورونه به منفي فرض کو نو ځکه مې دلته ام جی مثبت ورسره فرض کړي دی روان لاندې خواته دی. ا یا تعجیل مساوي کیږي په مشتق د سرعت نظر وخت هلته بولی که مشتق د سرعت نظر وخت دواړه خواوې په کتله باندې ویشلې ده جی به یوازې پاتې سي منفي بی به پر کتله وویشو ضرب وی به او اوس د دغه معادلې څخه به موږ او تاسو د وی قیمت لاسته راوړو سرعت به لاسته راوړو. سرعت په هر لحظه په هر زمان کې مساوي کیږي په څه شي باندې سرعت یې په هر لحظه په هر زمان کې مساوي کیږي په ام جی د جسم وزن تقسیم پر علی ثابت باندې چې عبارت د بی څخه دی ضرب یو منفي ای ایلیرز نمبر دی چې 2.1 راځي فتوان د منفي بی ضرب ټی تقسیم پر ام باندې. منفي بی د جسم ثابت دی د فلویډ چې په دې ځای کې روان دی نظر فلویډ او جسم ته هغه ثابت چې ريزسټیو فورس ځینې ډیزاینېږي ضرب ټی په کم وخت کې ته غواړي چې د سرعت کچه پیدا کړي تقسیم پر ام د جسم کتله نظر و دغه فارمول ته موږ او تاسو د جسم سرعت لاس ته راوړای سو په هر لحظه کې چې وي په هر زمان کې ام جی تقسیم پر بی دې ته موږ او تاسو ټرمینل سپیډ هم وایو. ټرمینل سپیډ بیا داسې لاس ته راځي ټرمینل سپیډ یعنی هغه ثابت سرعت هغه ثابته چټکتیا چې د حرکت په حال کې چې په فلویډ کې جسم روان دی اخر هغه ټرمینل سپیډ هغه ټرمینل ولاسټي هغه کانستانت سپیډ ته رسیږي چې تعجیل بلا صفر کېږي لکه فرضاً یو نفر چې په پراشوټ کې راغورځي د طیارې څخه راوغورځېدی خدای په ډیر زیات سرعت باندې راغورځي چې د پراشوټ یې خلاص دا معنی لري چې د پراشوټ سطحه غټه سوه د هوا د مالیکولو ټکر او تصادم ورسره زیات شو په دې ځای کې د سپیډ د سرعت کرار راځي او ثابتوالی هغه ثابتوالی ته راځي په سرعت خو راریږي د مځکې وخواته لیکن په ثابت سرعت سره راریږي کېږي یعنی د قوو کچه په انډول کې راځي لوړې خواته ريزسټیو فورس دی لاندې خواته د جسم وزن
د ریزسټیو فورس او د جسم وزن کچيري دا دواړي قوې په انډولو مساوات کې رالي او بیا هم درلودونکي د سرعت وو او لاندې خواته تلل، دغه سرعت ته ټرمینل سپیډ یا کانستانت ولاسټي یا ثابت سرعت ویل کیږي. نو هغه ټرمینل سپیډ موږ او تاسو د دې فارمول څخه لاسته راوړای شو چې تعجیل صفر سي. تعجیل چې صفر کیږي یعنی مشتق د سرعت نظر وخت باید صفر سي، ادا دي د صفر کی. اوس په دا وخت کې دا وی سرعت ټرمینل سپیډ ته واوښتل. ټرمینل سپیډ ته واوښتل جی به مساوات اخوا ته واړو منفي جی بسی په منفي بی تقسیم پر ام به وویشو دا مثبت ام جی تقسیم پر بی، دا ټرمینل سپیډ. او یو بل قیمت چې هغه بی تقسیم پر ام دی کچیر کتله پر ثابت د دغه ریزسټیو فورس باندې وویشو، موږ او تاسو ته یو بل قیمت په لاس راکوي چې هغه د زمان قیمت ته موږ او تاسو ټاو وایو. ټاو عبارت دی د جسم کتله تقسیم پر هغه ثابت یا بی باندې. دا جسم دلته راغلی په دې وخت کې درلودونکي د تعجیل دی، تعجیلي حرکت لري، د ځمکې جاذبوي تعجیل دی چې عمل پکوي. دا ځای کې دی او د اولنۍ سرعت سو لومړنۍ سرعت یا وی آی چې صفر دی، چون تعجیلي حرکت لري دا د کرکرا د سرعت اضافه کیږي. لیکن تعجیل په د اول سر کې شتون لري، دا شین وکتور چې دی اخر دلته تعجیل بالا د منځ ځي، تقریبا تعجیل مساوي په صفر کیږي. سرعت یې ټوله څه ته اوړي ټرمینل سپیډ ته اوړي. په دې ځای کې بالا تعجیل نشته، په کانستانت ولاسټي ثابت سرعت باندې راځي. سرعت په پرتله د وخت باندې دغه مری یا دغه مردکه چې موږ او تاسو په فلوید کې راغورځول، په یو سیلان کې مو راغورځول، په اول سر کې تعجیل درلودي، تعجیل وکتوریا په دې ځای کې ا مساوي په جی سره 1.8 ورسته قرار کمیدي ځکه چې ریزسټیو فورس په هر نقطه کې عمل پکوي او چون سرعت دلته متزاید دی ریزسټیو فورس هم متزاید دی. اخر ورسته قرار سرعت ثابت والی تر رسیږي نو ریزسټیو فورس خپل ځان د جسم د وزن سره خنثی کوي. کچیرې دا د یو گراف په شکل وشو نو نظر د هغه وخت چې تیریږي سپیډ هم بالا کیږي. اخر و ټرمینل سپیډ ته رسیږي. ټرمینل سپیډ هغه نقطه ده چې بالا دی او ثابتوالي ته راورسېږي. نور یعنی د سرعت دلته ثابت شو. همدغه ثابت سرعت یې په ټاو وخت کې کیږي. دا ټاو چې موږ او تاسو ته وایو یا ټایم کانستانت، دا په حقیقت کې هغه وخت دی چې جسم بالا د ثابت سرعت ځان رسوي په فلوید کې. او اوس دغه مقدار لا ټاو چې لاس ته راوړي مساوي کیږي په د جسم کتله تقسیم پر بی باندې یا د ریزسټیو فورس په کانستانت باندې. د هغه وروسته سرعت دلته چیش کیږي تقریبا ثابتوالي ته تقرب کوي، بالا ثابت روان دی. دغه د ټرمینل سپیډ شو او دا د ټرمینل سپیډ 0.632 حصه شول. دا شکلو ته براسو تعجیل په پرتله د وخت، سرعت په پرتله د وخت او موقعیت په پرتله د وخت. تعجیل په پرتله د وخت یته اکسلریشن ورسس ټایم گراف ویل کیږي، سرعت په پرتله د وخت یته ولاسټي ورسس ټایم گراف ویل کیږي او موقعیت په پرتله د وخت یته پوزیشن ورسس ټایم گراف ویل کیږي. کچیر یو جسم موږ او تاسو راغورځو د مځکې جاذبوي تعجیل ته یو جسم ور معرفي کوو او دلته هیڅ فلوید هوا شتون ونه لري، نو چې جسم راغورځي پرتابه دا معنا لري چې ډیر په تیزی سره ډیر په چټکتیا سره جسم خپل موقعیت ته تغیر ورکوي. په کوچنی وخت د زمان کې زیات موقعیت ته تغیر ورکوي یا په بل عبارت په لږ وخت کې ډیره فاصله طی کوي، خو هیڅ فلوید شتون نه لري، هیڅ د مقاومت قوه شتون نه لري چې د دې باعث شي چې د موقعیت یو څه راستاپ کې راکمې کې. نو هغه گراف به دغه لوړ گراف لاسي، معنا یعنی په لږ مدت د زمان کې زیات تغیر مکان کوي. نو فلوید ریزیستنس وختي چې فلوید یا سیلان شتون ونه لري او کچیر سیلان شتون ولري with fluid resistance position changes more slowly، موقعیت بیا په قرار سره تغیر کوي. ول چالت یو فلوید او سیلان شتون لري او سیلان د دې باعث ګرځي چې د جسم موقعیت تغیر نظر وخت قرار کی بتیه کی. سرعت د جسم وخت چې هیڅ فلوید شتون ونه لري نو سرعت یې بل متزاید دی،
سرعت یې اضافه کیږي په هر ثانیه کې د سرعت اضافه کیږي نظر هغه راکړل شوي تعجیل ته. اوس چې فلوید شتون ولري د فلوید یا د سیلان د برکته د جسم سرعت هم قراریږي، ولې چې هغه د فلوید ذرات د جسم د حرکت معنی ګرځي، یا په بل عبارت د جسم ذرات د فلوید ذرات د سیلان ذرات د دې باعث کیږي چې د جسم سره تصادم او ټکر وکړي د سرعت ورقرار کړي. عین مثال یې د پراشوټ په شان دی، نفر چې ځان را اچي د طیارې څخه او پراشوټ خلاصوي، خو دا معنا لري چې سرفیس ایریا یا سطح یې غټه سول، هغه د مالیکولو سره تصادم او ټکر کوي، د سرعت تشکي قراروي. نو د فلوید په شتون کې ولاسټي هاز ان اپر لیمټ، ولاسټي یا سرعت درلودونکي د یو میکسیمم د یو اعظمي لیمټ دی، یو حد دی چې هغه ته ځان را ورسي به دا سرعت ثابت شو، هغه ته موږ تاسو ټرمینل سپیډ وایو. تعجیل هم پای نشان وخت چې فلوید شتون ونه لري تعجیل ثابت دی، فرضاً په مځکه ته یو شی را وغورځوه کچيري هوا نه نو خدای د جسم سرعت په هر ثانیه کې 9.8 متر پر سکند بالا کیږي، او چون فلوید شتون لري سیلان شتون لري یعنی همدغه حواست د هوا ذرات مالیکولونه است، هغه د دې باعث شوی دی چې تعجیل په دې ځای کې قرار کړي. اخر تعجیل راولي څه ته صفر ته راولي، تعجیل چې صفر ته راوستي د جسم سرعت ټرمینل سپیډ یا ثابت سرعت ته اوړي. یو موضوع پاتې سول په دې ځای کې هغه هم سره تشریح کو. ریزسټیو فورس د هغه اجسامو لپاره چې د سرعت د مربع سره مساوي دي. په دې وخت کې کچېدي یو جسم موږ تاسو غټ جسم ولرو، یعنی داسې کوچنی جسم نه وي لکه د هوا ذرات ډست پارټیکلز، یا هم یو کوچنی مری وي یا کوچنی مرده کوي، نظر هغه ته غټ بیا نو ریزسټیو فورس څنګه عمل کوي؟ په هغه صورت کې ریزسټیو فورس د سرعت د مربع سره مساوي کیږي. ریزسټیو فورس مساوي کیږي د جسم د سرعت مربع سره، چې دا فارمول فزیک پوهانو لاس ته راوړی دی د ریزسټیو فورس لپاره یا د مقاومت قوې لپاره په یو سیلان په یو فلوید کې، هغه ولو که لیکویډ مایعات یا هم ګیسز غازات وي. د هغو لپاره ریزسټیو فورس د سرعت په مقابل کې قوه مساوي کیږي په 1/2 نیمایي ده ډي کویفیشنټ یا ضریب دی ضرب رو کثافت دی په کم سیلان کې چې دی حرکت کوي، لکه هوا د هوا کثافت دی یا لکه اوبه د اوبو کثافت دی، ضرب هغه سطحه څومره سطحه په دلته د ولاسټي یا د سرعت لخوا څخه عموداً محاسبه کیږي، هغه دلته سره لیکو. یو جسم چون په هوا کې شراري دی، هغه ایریا هغه سطح چې د هوا د مالیکولو سره مستقیما په تماس کې د ټکر سره کوي هغه سطح شي، هغه ضرب سرعت مربع. دا موږ تاسو ته ریزسټیو فورس دلته په لاس راکوي. اوس نو چې موږ تاسو غواړو ټرمینل سپیډ لاس ته راوړو، نو قوه مجموعه به لاس ته راوړو. د وای پر محور باندې دوی قوې دي، یو لاندې خواته ام جی دی، لوړې خواته ریزسټیو فورس دی. لاندې خواته ام جی چون حرکت هم لاندې خواته دی، وی یا سرعت لاندې خواته دی، نو ځکه مې د لاندې وکتورونه مثبت نیولې دي، ام جی به مثبت ونیسو، منفي ریزسټیو فورس چې هغه همدغه قیمت دی. اف چون دلته پارټیکل انډر نیټ فورس دی یا ذره د مجموعي قوې لاندې، نو ځکه د نیوټن دوام قانون پر اساس کتله ضرب تعجیل لیکو، دواړه خوا به په کتلې باندې وویشو، تعجیل به دلته یوازې ا پاتې سي، په دا طرف کې به یوازې جی پاتې سي، منفي دلته په مخرج کې 2 تقسیم پر ام راځي چون په کتله باندې مو وویشي ضرب سرعت مربع. او اوس دا هغه وخت ټرمینل سپیډ ته رسیږي یا ثابت سرعت ته رسیږي چې تعجیل صفر سي، اخو ا دلته صفر دا دی ا مو صفر کی، ا چې د صفر کی دلته یوازې جی پاتې سول، منفي د سرعت په څه باندې واوښتي اتومات ډول په ټرمینل سپیډ باندې واوښتي یا ثابت سرعت باندې. اخو اوس به سره دواړه خواو جی بدل ته راواړو، طرفین وسطین به کو، ټرمینل سپیډ به لاس ته راوړو چې مساوي کیږي په جذر د 2 جسم وزن تقسیم پر ډي هغه ضریب یا کویفیشنټ چې نظر جسم او سیلان ته راکوي، ضرب کثافت د هغه سیلان چې دی په حرکت پکې کوي، تقسیم پر ا هغه څومره کراس سیکشنل ایریا یا څومره دی په دې ځای کې هغه مقطع مساحت په تماس کې راځي د جسم د فلوید د ذراتو د تصادم سره.
او دغه مثال دی دا به انشاءالله په بل ویډیو کې سره ترتیب کړو.